د افغانستان د بیرغ لنډ تاریخ. د افغانستان بیرغ د درو تور، سور او زرغون رنګه ټوټو څخه جوړ دی. درې واړه ټوټې په مساوي ډول له چپې خوا څخه رستې خواته په عمودي ډول سره پرتې دي او د هر رنګ سور د هغه د اوږدو نیمایي دی چې په منځ کې د افغانستان ملي نښان ځای پر ځای شوی دی. د افغانستان د دولت ملي نښان له سپین رنګې محراب او منبر څخه جوړ دی چې په دوو څنډو کې دوه بیرغونه او د منځ په برنۍ برخه کې د لا اله الا الله محمد رسول الله مبارکه کلمه او الله اکبر او د راختونکي لمر وړانګې او په لاندنۍ برخه کې د 1298 هجري شمسي تاریخ او د افغانستان کلمه راغلې ده چې له دوو خواوو څخه د غنمو وږي پرې راګرځول شوي دي. د افغانستان اوسنی بیرغ تور، سور او زرغون رنګ لري چې اول ځل دا د شاه امان الله خان د بادشاهۍ پر مهال باندې یعنی 1407 لمریز کال په لویه جرګه کې تصویب شو. له هغه وروسته د افغانستان په ملي بیرغ کې ډیر بدلونونه راغله، خو په 1402 لمریز کال کې بیا هم هغه درې رنګه پخوانی بیرغ خو په لږ توپیر سره د افغانستان په اساسي قانون کې درج شو. په افغانستان کې بیرغ کارول تاریخي مخینه لري او ویل کېږي چې د افغانستان د لومړني باچا یما له واکمنۍ راهیسې تر اوسه کاریږي. د افغانستان د علومو اکاډمي غړی تاریخ پوه او لیکوال استاد حبیب الله رفیع وایي شاه امان الله خان ملي بیرغ ته د درې رنګونو په غوره کولو سره غوښتل د خلکو مبارزه په هغه کې منعکس کړي. د ښاغلي رفیع په باور تور رنګ د افغانستان د اسارت دوره ښیي، سور رنګ د خپلواکۍ لپاره د افغانانو قرباني او جهاد ښیي او زرغون رنګ هم له خپلواکۍ وروسته د دغه هیواد د آبادۍ نښه ده. د هغه په خبره بیرغ یوازې کلتوري ارزښت نه بلکې سیاسي او فکري ارزښت هم لري او په دې دلیل ده چې بیرغ د یو ملت د ازادۍ استازیتوب کوي او همدارنګه د یو ملت د ازادۍ پاللو او لوړ خیال ساتلو په معنا دی. د افغانستان درې رنګه بیرغ دې همیشه رپانده وي.